دغه خلک چې د الله دین لپاره جنګېدل د کفارو د نیټو سره او د الله دین مقصد او د الله دین لپاره د قرباني ورکوله، نو دغه خلک چې هیچا ورته کور کې ځای نه ورکو. په مدرسه کې چا نه پرېښود، په چیش کې په مدرسه کې چا نه پرېښود دې لپاره چې ولا مدرسې ته مشکل جوړ سي، ولا کما کر اوسېږي حجرې کې به خامخا د کفارو غلامان کې ته خاص والا وکړه ظالمان او دا نور اربکیان دا به راسي او ولا ماته مشکل جوړ کړي. خو به هر تقدیر آخر قرآن کې الله فرمایي که نه چې والعاقبة للمتقین، الله فرمایي چې نیک انجام او کامیابي به آخر د متقیانو په لاس کې. نن دې بل آیات ته راځو. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. دې آیات باره کې داسې خبره په ذهن کې کېنوئ چې صحابه کله غزا وکړه د بدر غزا، نو دغه رقم یا د عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی چې کومه سریه وه نبي علیه الصلاة والسلام لیږلې وه، نو مشرکانو یو دم اعلان وکړ، مشرکانو چغې کړې چې اوهو دې مسلمانانو باندې څه سوي دي چې دا مسلمانان لګېدلي دي او دوی د میاشتو د عزتمندو چې رجب ده، محرم ده، ذوالقعده او ذوالحجه ده، دوی د دې څلور عزتمندو میاشتو قدر ونه کړو او موږ سره جنګ وکړ. دا هماغه متل ده که نه وایي غلبېل راجګ سه او کوزې ته وایي تا کې دوه سوري دي. نو دغه رقم چې کله کفر ته لږ ضربه ور ورسېږي، یو څو یهودان 600 یهودان مړه شو هلته، نو دوی راولګېدو اوس پورې 40,000 فلسطینیان شهیدان. څومره فلسطینیان؟ 40,000 فلسطینیان شهیدان سوي دي او دوی لا اوس هم لګیا دي بمباري کوي مسلمانان شهیدانوي. دا ولې؟ دا د ټول امت محمدي صلی الله علیه وسلم نبي اسلام ته ډېر سپېڅلی دین راوړی ده، خو امت بې غیرته سوی ده. نن سبا مشران بې غیرته سوي دي، کشران بې غیرته سوي دي. د الله دین ته چا کار نه دی ویلی، نه د الله دین ته هغسې مرتبه چا ورکړې نه هغه حیثیت یې ورکړی ده چې کوم نسه موږ ته دنیا ته ورکړې ده، کوم کار هم خوبو ته ورکړی ده، کوم کار هم خوراکونو ته ورکړی ده. بس همدغه فکر کوو چې څنګه ښه کور جوړ کړو، څنګه بچي ته ښه واده وکړو، څنګه ځان ته اسباب ډېر کړو، بیا بله پکې نه څنګه یې بهر ملک ته ولېږو، څنګه یې کاناډا ته ولېږو او څنګه یې غربیانو ته ولېږو. دا ډېره د افسوس خبره ده. نو ځکه موږ ورته زوال سره مخ نو یهودو بار چغې ویلې چې موږ سره زیاتی وکړو، حماس مجاهدینو او القاعده او دا خبرې کولې که نه. نو دلته مشرکانو چې کله ضربه ورسېده نو مشرکانو چغې شروع کړې چې اوهو دا مسلمان ګور د عزتمندو میاشتو لحاظ نه ساتي. الله پاک جواب وکړ. چا جواب وکړ؟ دا مجاهدین په الله ډېر زیات ګران دي. کله چې د الله والا دین چې کله د الله والا خلک د الله دین ته مخلصان وي، که دوی څومره کم وي، څومره فقرا وي، څومره بې تجربې وي، خو چې دوی د الله لپاره مخلص وي، که الله خامخا مخرج راوباسي، الله یې لاره ورته برابروي، الله یې سبحانه وتعالی په نیغه لار برابروي او الله پاک دوی نصرت کوي، الله دوی حفاظت کوي. نو دې پورې مې خبره ورته کوله چې د الله دین لپاره موږ او تاسو باید پوره قرباني تیار شو. نو مشرکان دا خبره وکړه چې دا ولې دا کار تاسو وکړو ای مسلمانانو، ځکه مشرکانو په جهلیت په زمانه کې هم تعظیم د دې میاشتو مخکې نه راغلی د 4 میاشتو. نو چې کله دا کار وکړو نو بیرته الله پاک راولګېد د خپلو مخلصانو د مجاهدینو د نبي علیه السلام او د صحابو جواب څوک کوي؟ الله یې کوي. ځکه په الله باندې ګران دي که نه. څوک چې په چا ګران وي که څوک ورباندې اعتراض کوي دغه محب رالګېږي که نه، د اعتراض جواب کوي که نه کوي. دغه محبت ده. نو د الله دا محبت نبي علیه السلام او صحابه سره. نو الله پاک جواب وکړ. تاسو صرف لفظي معنی ته وګورئ، نور تفسیر د ابن کثیر او قرطبي او روح المانی پرېږدئ. لفظي معنی کې یسالونک پیغمبره دا خلق پوښتنه کوي تا نه عن الشهر الحرام په باره د میاشتې عزتمندو کې قتال فی په دې کې جنګ کول څنګه کار ده؟ اول الله دا خبره کوي قل ورته پیغمبره قتال فی کبیر په دې کې جنګ کول اقدامي دا لویه ګناه ده. چې ده دا ګناه لویه ده. خو دلته تاسو راولګېږئ تاسو داسې کار وکئ چې تاسو راولګېږئ او تاسو دغه خلک چې کوم دي چې دوی تاسو دا خبره کې تاسو په عزتمندو میاشتو کې تاسو شروع کړو، نو الله فرمایي ای کافرانو لږ تاسو خپل هم سوچ وکړئ.
تاسو کوم کارونه دي کړي دوی که صرف د اسلام د حفاظت لپاره سریاګانې لیږي یا د بدر غزا وشوه د څه لپاره د اسلام د حفاظت لپاره ګوره او ای مشرکانو تاسو د خپل ګریوان کې سوچ وکړئ تاسو څه کړي دي الله تعالی فرمای دا کافران چې الله فرمای وصد او دوی منی کوي خلق عن سبیل الله دی الله اول دا قتال فيه کبیر دا جنگ کول په دغه میاشتې زموږ د غټه ګناه ده دا جنگ اول چا شروع کړو مشرکانو ګوره دلته خو چې صحابه یې سریه وکړه دوی باندې ور بل دوی خپل ګوره په عزتمندو میاشتو کې نبی علیه السلام او صحابه چې کله حدیبیه مقام پر راغلو نبی سم عمره کوله نو دلته مشرکان او نبی علیه السلام او 1500 صحابه د عمرې نه منې کړ خانه کعبه ته نه پرېښودل نو نبی علیه السلام او صحابه قتل کړ خو دوی الله په زور وسب الله ورنکړه نو دغه رقم دلته الله په غوځه خبره مشرکان جنگ خو تاسو شروع کړی دا جنگ خو تاسو همیشه کوي د اسلام بیخکندي تاسو کوي د نبی اعظم قتل باره کې تاسو سلو خان ټاکلی کچا وای نبی علیه الصلاۃ والسلام زوندې راوسته او یا شهید راوړ مشرکان دا ویلو نو سلو خان ورته ورکو او دغه سلو خان دی مشرکان د مکه والا چې نبی اعظم هجرت وکاو د صدیق اکبر په سر هم ټاکلیو نو جنگ چا شروع کړی بلال زنو په ګرمه شګه چا سملولیو خباب بن الارض زنو په سکروټو باندې چا سملولیو الله یاسر عمار او سمیه دوی د کور دا چا شهیدان کړو مشرکانو جنگ شروع کړی ول جنگ تاسو شروع کړی جنگ تاسو شروع کړی دا د اسلام مقابله تاسو کوي او پیغور موږ ته راکوي خبره موږ ته کوي ولې څه خبر ده نو دلته الله تعالی فرمای قل پیغمبر ورته قتال فی کبیر پدې کې دا جنگ کول غټه ګناه ده او دا کار چا شروع کوي مشرکانو الله فرمای مخکې ورته ګوره وصد عن سبیل الله او خلق ملکول د الله د دین نه د الله لارې د الله رحمت شه ده صحابه روان دي مکه نه نبی علیہ السلام سرور کائنات ور سره ده او صلح حدیبیه مقام پر چې کله راغلو نو دوی روان عمره کوله چې کوله عمره خو مشرکان هم کوله کنه په خانه کعبه کې د شپته بوتانی خو شیخ یو د شپته بوتانه په خانه کعبه کې خو هغه دوی ته عیب نه ښکارا کېده خو چې نبی اعظم او صحابه عمره ته راغلو نو دوی دا ویل چې اوه دا هم نه پریدو نو دلته الله تعالی فرمایي چې د مشرکان خپل ګریوان کې لک سوچ وکړي تاسو خلق منی کوي د الله د لارنه وکفر به او کفر کول په چی باندې به ضمیر دا الله تعالی ده او تاسو په الله باندې کفر کړی دا لات عزا منات بوتان راخشت دي او د توحید په مرکز په خانه کعبه کې مخې دي 360 بوتان دی کفار را جمع کړو په خانه کعبه کې خو دا دوی ته غنخ کار کړي د بیزتی د شهر الله بیزتی ورته نه کار کړي او دا دوی ته ظلم نه کار کړي نو دغه رقم دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو کفر کوئ د الله په ذات باندې والمسجد الحرام او انکار کوئ تاسو تعظیم د مسجد حرام نه معنا مسجد حرام تاسو خلک ساروي چې کوي خلک بندوي خلک ساروي نبی علیہ السلام راغی صحابه راغله کیسه خو مخکې ته کړی ده کنه غیرتی مجاهد پکار ده همیشه انسان کې باید په هر میدان کې انسان باید غیرت وکړي امیہ ابن الخلف علیه لعنت خبيث راودا خبيثو چې بلال لزنو په سرو شګو سملو او ګرمه تیګه پکې خدا او بلال زموږ د چې احد ناری به والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوز په بلال زموږ ته ورته چې یا بلالو احد ينجيك دغه احد ذات کوم الله د بتا ته نجات درکې اصبروا صبر وکړه چې وکړه یا آل یاسر اصبر صبر وکړه نو دغه رقم امیہ ابن الخلف خبيث بلال زوته به تکالیفونه رسول دردونه دا رقم اسلام مقابله به د نبی اسلام سعد بن معاذ نبی صلی الله علیه مدینه کې سعد بن معاذ راغی مکه ته عمره کوله مشرکانو عمره کوله ابو جهل کو 2 اجر کړی دي نو دغه رقم سعد بن معاذ کله مدینه مکه ته راغی نو راغی عمره کوله عمره ته چانه پرې خو امیہ ابن الخلف راوله کې دوه تور زبتا زموریو کما او زبتا د څه وخت په خانه کعبه ته بوزم ته به طواف وکي چې کله خلک نه خاموشي سعد بن معاذ سید بس چې ما سره امداد کې نو سبا کته مدینه ته راځي زبتا سم کوم نو امیہ ابن الخلف راوله د غرمې ټیم کوم وخت د غرمې وخت سعد بن معاذ ته ویل ته ما صلاح شرازه او عمره سره ته ورسه سعد بن معاذ چې کله خانه کعبه ته راغی او عمره کوي په دې کې ابو جهل خبر سو خبر د خبيسان خبري د اسلام دشمنان دارو اسلام کې خند واقع کیږي خو تاسو به یو وخت د دین اطاعت نه پرې دي ابو جهل راغی چې ابو جهل څنګه راغی
چې ګور سعد بن معاذ غیرتي صحابي ده نو د باره کې راځي دا چې کله شهید سو د الله عرش د شان له وجه نه وجد کې راغی وجد کې الله اکبر نو پوه شوې نو سعد بن معاذ چې دا الله سبحانه وتعالی دومره غیرت ورکړو نو چې ابوجهل ورته ویلې امیه بن الخلف ته چې امیه بن الخلفه ته راولګېدې او تا زموږ دشمن ته پناه ورکړه او دلته دا راځي او دوی زموږ چې کوم دښمن د نبي علیه السلام د ابوجهل ورته ویلې زموږ چې کوم دښمن ده هغه نبي علیه السلام ده ابوجهل ورته ویلې دوی هلته په مدینه کې پناه ورکړې ده او ته دته دلته پناه ورکړې ده هلته په امن کې عمره سرته رسوي نو سعد بن معاذ غیرتي انسان په هر کې بیا غیرتي ګوره هر کې خپل غیرت ښکاري او چې بوزدلی نو هغه بیا چې څوک پکې نه یم او ولا دا دي او ولا حالات سم نه دي او ولا داسې دي او ولا اسې نو سعد بن معاذ ابوجهل ته ویل چې ورک شه خلاصه وای ګوره ابوجهل د ټولو قبیلې مشر ګوره خبرې مشر دا رقم خبره کوي چې شکل رانه ورکه او ته څوک چې ما دا خبرې کوي دا وړکې خلک نن سبا چې موږ ته دا چې جو بایډن دا خبیث ده دا جهنمي ده او پوټن هغه غټ جهنمي ده او نیوتنهن چې کوم د یهودو مشر دا غټ جهنمي خبیث ده موږ خبرې الله ورسېل ته نو دې پورې مې خبره کوله چې سعد بن معاذ کې غیرت وکنه نبی اساس سره وخت تیر کړو صحابه غټ غیرتونه وګوره نو د دې زوړ صاحب غاځه تاسو کې ما ته خبرې کوي نو په دې وخت کې امیه بن الخلف راولګېده سعد بن معاذ ورته چې گزاره ورسره کوه ته موږ د قبیلې مشر ده سعد بن معاذ په وجد کې راغی ته چې امیه بن الخلف ورک شه خلاصه ما د نبی عليه السلام دا اوریدل دي چې تابع الله مرداري او ته به مرداريږي نو چې کله سعد بن معاذ دا خبره امیه بن الخلف ته وکړه امیه بن الخلف وډار شو هغه ورته چې ښه چې زه به مړ کېږم و چا ویلي دي و نبي علیه السلام ماته ویلي دي او ما مه منې کوه دې ابوجهل ته جواب ورکومه نو سعد بن معاذ راولګېده او سعد بن معاذ ورته ویلې چې بس امام مخې ته به نه راځي امیه بن الخلف ته یې ویلې امیه بن الخلف ورته ویلې چې نه چې پیغمبر دا خبره کوي زه مړ کېږم و نو مشرکانو دا معلوماتو چې پیغمبر کومه خبره کوي هماغسې به کېږي نو زیږی امیه بن الخلف وډار شو نو هغه ورته ویل زه په مکه کې مړ کړم مکې نه باندې سعد بن معاذ په جلال کې راغلی ورته چې ورک سه خلاصه چې مکه کې مرداري کوم چې ما ته څه خو ته مردارېږي هېڅ نور به چې خپل عمر وکړه هېڅ را روان سه دغه ته وایي غیرت د دین لپاره غیرت پکار ده د دین لپاره جذبه پکار ده خو په میدان کې په کوم ځای کې همیشه انسان کې باید دا غیرت ګوره په هر ځای کې باید او په هغه وخت کې چې کله کفار ته مخامخ لښکر کې ودرېږي بیا هغه وخت دا غیرت پکار ده او خاص کر په دې وخت کې پکار ده چې موږ او تاسو د قرآن درس کوو باید داسې درس وکړو چې نه د مالدارو پروا وکړو نه د بل چا پروا وکړو او نه د بل چا او نه د بل چا سبیلنا قسم په الله چې ګوره خبرې صحابو ته چې الله دومره غیرت ورک علامه اقبال رحمه الله فرمایي چې په انسان کله غیرت پیدا کیږي او جلال پکې پیدا کیږي د نبی علیه السلام دا اثر اخیستی دا جلال او دا غیرت ټولو کې زیات شو دا په نبی علیه السلام کې چې په کوم انسان کې غیرت نه کوي دا دې لکه خر کې ګوره به غیرت نه ګوره خبرې پرشم نه خپه کیږي که څوک سره پسپریږي که څوک بار پکدي نن سبا دا د پاکستان او د افغانستان او د عربو چې کوم مشران دي دا ټول هم دا رقم دا چې دي هم دغه رقم دي دا ټول بیخي غیرت چې کینه هغه خنزیري دوی د خنزیر په شکل سبحان الله د امیر صاحب خبره چا چې بیخي غیرت نه په اسلام نه درېږي په پیغمبر نه درېږي په جماعت نه درېږي په مسلمان هغه بیخي خنزیر نه بتر ده ولې څه خبر ده نن سبا څوک په وړکې شیانو خلک غیرت کوي په چرګې باندې غیرت کوي په ماشوم باندې غیرت کوي پاکستان ته وګوره په وړکو خبرو باندې پوښتنه کوي تورخم بند تورخم خلاص سپین بولدک دسي او هغه دسي او هغسې ولې څه خبر ده او د الله دین باره کې هېڅوک پوښتنه نه کوي نه عرب تیار دي قرباني ته نه موږ تیار یو نه مالداره تیار دي او نه نور تیار دي بس خاري د خوري خبرې دي او د الله دین ته قرباني عملي نشته الله د موږ تاسو توفیق راکړي نو دې پورې مې خبره کوله علامه اقبال رحمه الله فرمایي چې کوم انسان کې غیرت پیدا کیږي او مرتبې ته رسیږي نو خامخا دې انسان دا غیرت د نبي علیه السلام نه اخیستی د نبی علیه السلام نه او نبی علیه السلام چې کوم غیرت وګوره داسې مور بیا بل داسې بچی نه زېږولی ګوره نو موږ او تاسو باید د الله دین لپاره غیرت ته تیار د الله دین لپاره غیرت ونه کړو نو موږ او تاسو کامیابي نجات هم نشته والله کم د امریکا پرېږدي والله کم دا یهود پرېږدي ګوره دا هسې موږ او تاسو نه پرېږدي ګوره چې موږ او تاسو نه پرېږدي نو موږ او تاسو به رالګي شی به کوو د استاد یاسر خبره ګورې
مرګ خاصه مرګ ده زندان خاصه زندان ده تر څو به مرنه تختیږو چې کوم وخت موږ او تاسو الله لیکره ده کنه والله بالله کدا وخت څوک نه مخکې کوي نه وروسته کی او کوم وخت چې الله موږ ته نه لیکلی کوم مرمۍ چې موږ ته جوړه نه وي کنه والله که هغه مرمۍ باندې ولګي درته الله موږ حفاظت کوي بیا ګوره او چې الله موږ راته لیکلی ولا په بستره کې به ویده یو ښه ګرمه کمره به په ځان اچولي او هېڅ عمر راته راغلی نو عزتمندو موږ او تاسو بالاخره غیرت کوو د الله په دین باندې چا چې د الله په دین باندې غیرت وکړ چا چې د الله لپاره غیرت وکړ دغه انسان به ګوره همیشه همیشه لپاره کامیابي په ماته متوجه ماته متوجه ماته نو کوم انسان چې په دین باندې الله مرتبه ورکوي ورته له خیره نو دغه رقم الله تعالی فرمای و اخراج اهل یو باسل دا خلق د جنا منه د کوم جنا د خانه کعبه نه اکبر عند الله دام ډیره غټه ګناه ده د چیرې ګوره معلومه کې دا خبره چې کله د علم میدان ناسي یو سړی ته باندې اعتراض وکي بیا هغه ته علمي جواب ورکړي څنګه جواب ورکړي علمي الته ګوره بیا جذبات ځان کې کنټرول ساتي چې به ساتي الته بیا علمي جوابات پکار دي الته علمي خبره پکار ده چې کله د جذبې وخت راشي لکه د احد میدان ده نبی علیه السلام راولېږه او یمني توره دې سره وباسله او نبی علیه السلام وفرمیل چې څوک به د دې تورې حق ادا کړي الله اکبر نبی صلی په ټول عمر کې دا نه دي ویلي چې څوک به د تسبیح حق ادا کړي دا نبی څنګه دا خبر کړی کړی ویلي دي خو نبی اسلام د بدر د احد په میدان کې نبی اسلام دا خبر توره وباسله خپل توره وا چې څوک به د دې تورې حق ادا کړي صدیق اکبر راغی یا رسول الله ما ته راکړه نبی اسلام چې نه عمر ورته چې ما ته راکړه یا رسول الله نبی اسلام چې نه علي ورته چې ما ته راکړه نبی عليه السلام ورته چې نه ابو دجانه راغی ورته چې یا رسول الله دې تورې حق چی شه ده دې غټ غټ اکابر ته ورنه دا توره نبی عليه الصلاه والسلام ورته تاسو سوال وکړ دې تورې حق دا ده چې پلاس کې دا تورې میدان نه باندې تختیږي چې باندې تختیږي میدان یو دوه خبر ده چا سره چې دا تورې نو په دې باندې مسلمان نه وي څوک نه وي مسلمان به تر ساتي او درم حق وای دا چا سره دا تورې یمني نو دا به دې میدان نه تختیږي تر هغه پورې به جنګ تر څو به دا توره ماته کی او یا د خپل شي ابو دجانه ورته چې یا رسول الله د درو شرطو ته زه تیار یم ما ته راکړه نبی اسلام دا توره ورکړه ابو دجانه بارک روایتونه کې راځي سره پټه راو باسل سره نه دې تاو کړه لکه بعض فدایي کنه چې کله ټرکه ډکړی او بارود تیاری پوسی او سره وړي یا شریعت یا شهادت او بیا روان هغه بیا بیل مې خون کې چې کله بارود موټر تیاری نو ابو دجانه سره کړه وتړله او دا توره راوخته نو دا توره یو روایت کې راځي که اوس دا درس نه وای کنه ما تاسو عملی کار خودلم روایتونه کې دا توره چې پتی ګمان څه کش کړه توره په دغه څه کش کړه او په دې سټر کې د لاسونه د څه کول دي ابو دجانه په دې سټر کې روانو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل چې الله دغه عادت سره بغض ساتي شي ساتي د تکبر عادت سره الله بغض ساتي خو چې ابو دجانه کوم غیرت وسو کړو دا عادت الله ته خوښ ده ولی دا د دشمن مقابله کې غیرت کول چې که دشمن غټي خبرې کوي لکه خبيسان دا نیټو دا خبرې کوي مداو کوم منګ ورته ووس نه چې موږ ټول نمونه په ټول لیست کې ولیکا چې څه ولیکا موږ نمونه الله په ټول لیست کې راولي د امریکا په ټول لیست کې او موږ تاسو نمونه الله پاک د خپل هغه د مخلصینو او د جنتانو په لیست کې راولي الله دې موږ تاسو د جهنميانو د لیست نه وساتي او الله سبحانه وتعالى دې نیټو اول نمبر اسرائیل بیا د لندن والا دا نور کو پر راجمه ټول نیټو والا راجمه دي ټول نمونه د الله پاک د جهنم والا په لیست کې ولیکي خاص کر دغه هندوان او دغه چینایان چا چې کو پر کړ د موږ دښمن نه ګوره دا نه ده موږ دوست صرف مسلمان ده مسلمان که بیا مالدار که غریبي که عالمي که عامي که مفتی که قاری که هر څوک به دغه موږ دوسته موږ دوستانه به صرف مسلمان سره مجاهدینو سره وي تبلیغیانو حضرات سره وي تصوف والا سره وي دې خاصه موږ تاسو دوستانه مسلمان سره موږ شي دوستانه کفر سره چی شي الولا والبراء الحب في الله والبغض في الله دی الله لپاره دوستی او دی الله لپاره دښمنی بیا دغه نو دې آیت کې دا خبره کوي عزتمندو چې الله تعالی د مشرکان ته جواب ورکړ ځکه دوی اعتراض کړو کنه الله به ته جواب ورکړ قران کې یو کمال دا موجود الحمدلله چې د مشرکانو د اعتراضونو غوچ ماتي او د فساد او د مکر او د فحاشي او د بيدینی هغه جړ را باسي الله تعالی مخکې الله تعالی فرمایي والفتنه اکبر من القتل الله دا فتنه چې کومه ده دا د قتل نم ډیره غټه ګناه ده قتل خو پرونه کې چان څوک مړ سي یا دا خو اسو مثال مړ کیږي یا نن مړ یا سبا مړ یا لاس کاله بعد مړ
مر خو سم راځي مر نه تیښته شته څوک مر نه بچ کېدی شي سلیمان علیه السلام مر نه بچ نبی علیه السلام بچ خالد بن ولید بچ نه مر نه بچ کېدل څه عزتمندو هیڅوک نشي بچ کېدی مر نه نو دې پورې مې خبره کوله چې الله فرمایي دا مرګ دومره خبر نه ده خو دا فتنه دا ډېره غټه ګناه ده چې ده دا ډېره غټه ګناه ده فتنه چې ته ورګي فتنه تعریف امام رازي رحم الله کړی چا کړی ده امام رازي رحم الله دا خبره ذکر کوي چې فتنه دې ته ویل کېږي چې کله یو څو مسلمانان را پیدا شي او دوی د الله په دین باندې عمل کوي شي کوي د الله په دین دغه مسلمان عمل کوي او کامل دین باندې عمل کوي په هغه دین باندې عمل کوي چې کوم دین دوی ته د الله له طرف نه جبرئیل امین نبی علیه السلام ته راوړی دغه دین بیا نبی علیه السلام صحابو ته ښودلی صحابو بیا تابعینو ته بیا تبع تابعینو ته امامانو ته او بیا دوی ته رارسېدلی ده په دې دین باندې چې عملي نو همیشه به خامخا د بدر غزا پکې ذکر کېږي د احد به ذکر کېږي د حنین مارکه پکې ذکر کېږي د مکې فتح کېدل پکې ذکر کېږي که نه د جهاد مارکې پکې که به نه دا ټولو پکې نو دې پورې مې خبره کړه الله تعالی فرمایي الله دا چې کوم دا فتنه لفظ ذکر کړی دې تفسیر امام رازي رحم الله کړی په تفسیر کبیر کې هغه دا خبره ذکر کوي چې فتنه دې ته ویل کېږي چې څو کسان مخلصان پیدا شي او دوی د الله په پوره دین باندې عمل کوي او کفر سره مقابله ته تیار شي نو دغه کسان د دې دین نه منع کول او دوی مخالفت کول او دوی مخې ته خنډونه جوړول شي جوړول دوی مخې ته خنډونه جوړول او دا رقم دوی ته مشکلات جوړول نو دغه فتنه ده دا چې ده لکه نن سبا چې ټکه ټوکې یو څو مجاهدین تیار شي تیره دوره کې ګوره د مجاهدینو هغه کسان چې د الله دین لپاره به جهاد کوي ګوره نه چا نه روپۍ غوښتې نه چا نه بل شی په غرونو کې ولاکه چا پرېښودل ګوره ولاکه پرېښودل ولاکه هېڅ چا ځای ورکوه ګوره وجه چی وه وجه چې د الله په دین باندې عمل کوو د الله دین لپاره راوتي وګوره څومره شهیدان سو ګوره څومره خو الحمدلله فتح الله چاته ورکړه همدې خبره نو دې پورې الله فرمایي چې دلته فتنې تعریف امام رازي رحم الله دا رقم کوي چې فتنه دا ده چې اوس ګوره لکه دا نن سبا چې کوم چې لږ اسلام نور پیدا سي بس امریکا عمل ته تیاری ورلېږي عمل ته ډرون ورلېږي عمل ته خلک ورلېږي نو عمل ته خلک ورلېږي دا مجاهدین ختمي دا نیکان ختمي ولا عادته ننګرهار کې یو مدرسه پیدا شوه جهاد خبرې کې په تور لیست کې اچو ته واچوه تور لیست نه څه وډارېږي ورته څه خبر ده ولې د الله د دین بېعزتي سره هم روانه ده او د الله د نبي بېعزتي روانه ده سوډن والاو د قرآن بېعزتي کوي عافیه صدیقي ته ور اتیا کاله کوي د پښې ځولی ده ولې څه خبر ده الله دې موږ تاسو ته د جهاد کولو توفیق راکړي الله دې موږ تاسو د قربانۍ لپاره تیار کړي د موږ تاسو لار څه ده سبیلنا چې دا قرآن موږ تاسو خپل قانون جوړ نه کړو ګوره خبرې او دې په پوره قوانینو موږ تاسو عمل ونه کړو نو موږ تاسو په دنیا کې عزت نشته شیخ اسامه راته شهید کړ استاد یاسر دغسې بېشماره علما مجاهدین راته شهیدان کړه که نه موږ هم دغه لار ده موږ د شهادت ته خوشحاله یو چې شی شهادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن نام علی غنیمت نا کشور کشای موږ د ژوند مقصد شهادت ته ګوره خبرې شهادت زموږ مقصد ده نو موږ تاسو به رالګېږو اوس به څه کوو دې لپاره به تیارېږو او دغه تیاری چې موږ تاسو کوو ګوره دغه د الله په نزد دغه یوه ناره ده دومره معتبره ده ګوره خبرې اوس موږ تاسو ډېر مالداره سته ډېر اټم بم یې جوړ کړی خبرې پاکستان شاهین یې جوړ کړی ده ابدالي یې جوړ کړی ده خالد بن ولید ټینکونه یې جوړ کړي دي خو یهودو ته ټرت کوی شي ولا که ټرت ورڅوکي موږ خو دا غواړو چې خلک دې راسي موږ دا خبرې دې ریکارډ کړي دا د ځان سره صف کی او بیا د جو بایډن خبیث ته ورولېږي انشاءالله چې اسلام غالب سره خیر افغانستان نه خراسان نه انشاءالله امام مهدي الله برابري د جن انشاءالله امام مهدي بل خیر او دغه جو بایډن انشاءالله دا به مونږ غلام چې وي ته خو یو دا شکل دی جړاګانو شکل ده نر به دغه رقم نه ګوره وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تکبیر تکبیر حماس زیر میں در باندې قول د رسول دی کامیابی ته برسیږي په سترګو مې کتلی د امارت دا ښایسته قانون دی تکبیر سبحان الله
الله دې امیر صاحب په عمر کې برکت واچوي ماشاءالله. دغسې مجاهدین الله نور هم راولي، دغسې امارت والا، القاعده او تحریک والا دې الله نور هم زیات کړي. ګوره دغسې کسان پکار دي، داسې غیرتي خلک د دین لپاره قربانۍ ته راځي او موږ سره درېږي او زموږ الحمدلله د سر پټکي دي. ګوره دا ټول ګوره ښه دا چې دایمو پټکي دي له خیره ښه دوی به له خیره موږ به دوی ته خپل پټکي هوارو، د دې خلکو قدر به کوو له خیره، شی به کوو د دې خلکو قدر به کوو له خیره، د دوی خدمت به کوو له خیره. دغسې کسان پکار دي، داسې غیرتي خلک الله دې نور هم داسې کسان ډېر کړي. نو دې پورې مې خبره کوله چې عزتمندو ما خو دا درته ویلې ګوره که په نرمۍ باندې کېدی که نه څومره نرمي چې دلته ما ګور 10 کاله کېږي تاسو بعضې ما نه پېژنئ خو دا خلک ما دا ګاونډیان ټول ما پېژني. دلته ما 10 کاله تېر کړه په دې 10 کاله کې دومره نرمي ما کړې دومره نرمي نه مې چا نه ډوډۍ غوښتې ده نه مې چا نه پیسې غوښتې دي نه مې چا نه د جومات وږی ومه صفا خبرې د مدرسې وږی ومه صفا خبرې د درس وږی ومه دغه شیانو وږی ومه دغه شیان مې صرف خلکو نه غوښتي دي بس نور مې والله که یو شی چا نه غوښتی خو بیا هم اوس هم دې خلکو ته وایم تاسو موږ ته ووایئ ځه که دغه امریکا ده دغه نیټو دي دغه یهودان دي ګوره خلک یا دي مسلمانان شهیدانوي که دغه کفار او دغه یهودان او دغه نیټو که په هغه باندې کېدی په نرمي باندې والله بالله موږ به هغوی ته دومره نرمي کړې وای چې هغه تاسو موږ ته وخېږئ موږ ته نور طریقې نه راځي په نرمي افغانستان امریکا وته امریکا چې کوم ملک ته داخله شي ګوره خبرې امریکا ګوره بیا نه وځي عربو کې ننوتې اوس په عربو نه ننوتې په شام کې او په عراق کې او په فلسطین کې امریکا اوس هم پرته ده خبرې افغانستان ولې الله وباسه الله وشرموله دومره لړل امریکا وکړه دومره ډکې متاز امریکا وکړې خبرې ولا که دوی پلار هم پاکېږي اوس دا ولې څه شی وه دا د الله د دین الحمدلله خادمین دلته موجودو چې موجودو د الله دین خادمین فدایان موجودو نو دغه رقم چې موږ او تاسو په نرمه باندې نه خلاصېږو په شي نه خلاصېږو په نرمه باندې موږ او تاسو خلاصۍ نشته چې خلاصۍ هم نشته نو چې موږ د اسلام بېعزتي کېږي د جوماتونو بېعزتي کېږي د کتاب الله بېعزتي کېږي او دا مسلمانان شهیدانېږي بوسنیا دا رقم ده سومالیا دا رقم ده په صرف تاسو خپله ګورئ ویډیوګانو کې دا حالات روان دي قسم درته کوم مخکې مې د الله کتاب یې ښه ده ګوره قسم درته کوم تفسیر یې ښه ده مخکې مې ګوره چې دا یهودان تاسو پرې نه دي نو هغه وخت هم پرې دي چې کله موږ تاسو د نبي علیه السلام په طریقې برابر سو او د نبي علیه السلام صحابو چې کوم رقم دین لپاره قرباني ورکړې څنګه چې یو بل په ځان باندې غوره کول څنګه چې مرګ ته لبیک ویلې هغه رقم هغه کردار چې موږ اختیار کړو بیا موږ تاسو وکړل که دا کردار موږ تاسو نه ګوره خبرې او دا ګرمې ګرمې بسترې دا پریمانه بجلۍ دا ښه ښایسته خوراکونه دا خلک یې موږ ته رالیږي نو والله بالله که توره وکړو نو دا به وایو ګوره اوس مدرسې کې موږ تاسو اوسېږو صحیح ده دلته خلک وظیفه رالیږي الله دې اجر ورته ورکړي وظیفه به خورو تلاوت به کوو دې سره سره لکه نه چې د امیر صاحب ماته مرګی الله موږ ته راکړه الحمدلله دغسې مرګي به نور هم ډېره له خیره او اول صاحب کې به موږ یو له خیره دوی موږ له خیره وږه په وږه درېږي انشاءالله چې کوم چې دوی راځي له خیره به مو دې خپل پټګی وارو شی به وارو الجهاد الجهاد ته ګوره قسم درته کوم په الله باندې ګوره چې زه ګوره اختلاف نه غواړم اختلاف سره ما نه لګېږي که نه ګوره چا چې غټه دوره ویلي په احسن مدارس کې او په الفلاح پوهنتون کې شریعتونه فارغ او انجینري په لندن کې ویلي ګوره خبرې بیا دلته راغلی افغانستان ته او بیرته مثال کار هم کېږي چې باید موږ ته خو نه ځي ولې نه ځي دې لپاره چې د دین ته خدمت وکړو دغه افغانانو سره چې کوم آینده کې ګوره د حالت بدلیږي اوس الحمدلله امن راوست الله الحمدلله دین حاکم کړ و دغه امارت موږ او تاسو ته محتاج ده او زه ته زار اعظم میاس کې وری او زه کې بیان کوم هلته کله کله یا میاس کې یو میاس بعد چې کله علما ټول هلته وغواړي نو بیا هلته علما ورای اخلي نو زارو همدا ابل دا آیت ویلې چې وقاتلو فی سبیل الله آیت مې ورته ویلې په دې باره په دې مضمون کې وغږېدم نو مشران سپین ږیري هم ناسوداني دي دا باید په جمهوریت کې هم کار کړی خبیثانو او اوس هم ځان مشر کوي دا غټ رسیلان دي په جمهوریت کې مخکې اوس امارت کې موږ نه مخکې دي داسې د هغه جهاد خبرې کوي ته وایه چې اصل مجاهدین هم دوی دي او صرف موسسو ته ماته کړې ده د موسسو د خیرات راټولوي او د موسسو ملګرتیا کوي او د موسسو د خپل چې کوم مشن دا مخکې ولي تاسو ما ویلو که نه چې اوس هم موسسې په دې ننګرهار کې کار کوي کفارو لپاره خبرې موږ او تا دا بعض ځوانان یې پیسو اخیستې دي او دا بعضې پیغلې اخیستې دي خبرې شري پرده نه مراد کوي نو دې پورې مې خبره کوله چې موږ او تاسو به په هر ځای کې ده اوس الحمدلله ګوره امن راغلی ده
خوراکونه ډېر دي اسباب ډېر دي الحمدلله مدرسې هم ډېرې دي که موږ دا مدرسه په ټمبم ولګېده والو ته خو پروانه کې واد ولځي که نه موږ پلار خبره وایي ما ته ته نور څه غم کوې وایي الله دې ما ته باندې رحم وکړي داسې پلار دې الله هر چاته ورکړي وایي زه نور څه غواړم زه وایي چې تا دا مدرسه په بم ولګېږي ټوله مدرسه دې والوځي که څه خبر ده وایي ته نه بل غټ ښایسته مرګ شته چې یهود راځي او دې لپاره موږ تاسو نه پرېږدي چې موږ سم د قرآن درس ته ناست یو موږ تاسو خوراک چې ده وظیفه مدرسه چا راته جوړه کړې د عوامو دې خلکو راته جوړه کړې ده موږ دا وظیفې دوی رالیږي دا بچي تاسو چا بچي وي زه خو تاسو یو نه پېژنم څوک هغه سرپل نه راغلی څوک کندوز ته راغلی څوک هغه بډیکوټ نه راغلی څوک کابل نه راغلی او څوک کونړ نه راغلی او څوک شینوارو نه راغلی شینوار والا ستا که نه ستا هو که نه شینوار والا نو څوک یو جنا څوک بل جنا تاسو دلته ولې راغلي وئ د الله د دین زده کولو لپاره راغلي وئ د دې پورې مې خبره راته کوله چې موږ او تاسو به صحیح دین زده کوو ښه خوبونه هم ګوره ډېر وکړه خوراکونه هم ډېر وکړه ستا خبرې غفلتونه هم ډېره وکړه ډېر وکړه دومره نرمي چې ما کړې زه خپل ځان درته یادومه قسم په الله چې وخت کې ما دا مدرسه بل ځای کې وه ما ډېر کوشش وکړو دا مدرسه هلته پاتې شي دې خلکو ته مې زارۍ وکړې ګیرونه مې ونیول ګیرونه چې خیر د مدرسه مه ورانوئ خدای ته وګورئ الله ته وګورئ وایي نه ته زورواکی ما ته خو به نه ویلې بیا دا خبرې کړې دا پیدایي یادوي نو پیدایي خو زه انشاءالله مرګه پورې یادوم دا خو ما مذهب مې دا ده عقیده مې دا ده څوک د الله دین لپاره تېرېږي د الله دین لپاره خوراکونه پرېږدي د الله دین لپاره خوبونه پرېږدي د الله دین لپاره د دنیا سهولت او د آرایش او زیبایش پرېږدي هغه او ته یو فدایي او استشهادي په نوم دا خبره ته کړې ګوره برې د یو فدایي او استشهادي د خپې ایخته او دماغ وانته 100,000 ملایان څومره ملایان دماغ وانته 100,000 ملایان او 100,000 عوام 100,000 تبلیغیان د دغسې د فدایي او د استشهادي هغه نقطه مولا که ورسېږي هغه سر نه تېر ده د پښو خاورې رانجه ګڼم مفتونه د پښو خاورې رانجه ګڼم مفتونه دا مات رامات چې روان دي تورو غرو کې فدایان استشهادیان دي تکبیر تکبیر اقصا انشاء الله الرحمن حماس او د نړۍ مؤمنان به دې ګټي او دا بزدله تش په نوم پادشاهان به دې خرڅوي د ګوتو په شمېر مؤمنان به دې انشاء الله الرحمن ګټي دا په دې چې په ژوند کې روس او امریکا زمونږ په لاسو رب دا ماته کړې تکبیر الجهاد الجهاد قسم په الله نن مې دا ویلې ښه دا مې ویلې جمعې بیان مې چې کله وکړو که نه مالیا الله د دنیا نه بیخي داسې لاړ سمه خو دغه تاسو باندې مجاهدین چې کله ګورم تاسو باندې فدایان ګورم پوزي نه به نور باغ باغ سي زه یو دم دا ډېر وباسم اوس بس معامله ختمه سي خو نه په دې نه خلاصېږو موږ د خلکو خیر خوی کوو انشاءالله دې لپاره د الله لپاره به کوو ګوره موږ ګوره نه چا نه چې غواړو اوس نن چې مقصد ده دغه رقم دې پورې مې خبره کوله چې دغسې مجاهدین الله نور هم ډېر کړي دغسې دینداره خلک دی الله نور هم راولي د دوی مرکز دا هم دا ګوره دا مدرسه نور د چا ده دا د فدایانو ده دا د دغسې د امیر صاحب د مجاهدینو مدرسه ده ګوره خبرې دغسې کسان هلته پکې اوسېږي له خیره او دوی به له خیره موږ سره وږه په وږه ولاړې له خیره امریکا څه شی د امریکا قسم په الله چې ګورئ امریکا نیټو او دې سره دا ټول پیران هم ورسره وجود شي ورسره وجود شي پیران ډېر طاقتور دي ګوره خبرې دا ټول قسم په الله که دې مجاهدینو ته ټینګ سي دا ګوره دې فدایانو ته والله که دوی ټینګ سي ګوره الله دې تاسو عمر کې نور هم برکت واچوي الله دې تاسو دا ټولګی نور هم زیات کړي الله دې تاسو نور هم مضبوط کړي ګوره قسم په الله ګودین به غالبېږي ګوره دین الله غالبوي څوک یې غالبوي موږ به چې شی زموږ طاقت شی ده زمونږ به خوله چې شي زمونږ به بیان چې شي زمونږ به تحقیق چې شي زمونږ به علم چې شي مړه اصل کې د الله دین کې خپل پاور ده چې پکې ده د الله دین دومره ښایسته چارج د الله په دین غیرت وکړ الله په دې انسان باندې غیرت کوي الله به داسې ملګري ورکړي کې تاسو باندې مجاهدین او القاعده او فدایان او استشهادیان دغسې ملګري مهم دي ګوره خبرې هر کو ته وبته موږ نه غواړو داسې کس غواړو چې قرباني ته تیاري فدایي ته تیاري جهاد ته تیاري دعوت تبلیغ ته تیاري داسې ملګري پکار دي الله دې نور هم ډېر کړي او دا به الله ډېر انشاءالله دا فامیلو خالص فامیلو دلته به خالي مجاهدین اوسي څوک اوسېږي چا چې هندوانو سره محبت ده یا کاناډا والا سره محبت هغه ته چې ورک سه همالته کاناډا ته ورسه همالته هندوانو ته ورسه دلته یې موږ نه یې پکار وره
موږ هغه څوک پکار دي چې هغه د الله دین لپاره صحیح قرباني ورکوي د الله دین لپاره دې ته تیار دي چې موږ د ټوټه ټوټه سو موږ د ذره ذره سو خو چې د الله دین غالب سي چې غالب سي د الله دین غالبول پکار عزتمندو ای ځوانانو ای مجاهدینو والله بالله ګوره چې تاسو نه درېږئ او زه در سره نه درېږم او دعوا موږ سره نه درېږي نو الله به موږ تاسو باندې عذاب راولي ګوره ما تاسو ویل کنه امن راغلی الحمدلله پیسې پرېمانه دي سهولتونه پرېمانه دي چې شکمبوت سته یو شکمبوت ولا کوي ګوره هر شی ډېر دی الحمدلله موږ دا مخامه وګوره چا به کور کې یو کتغ پخ کړی چا به کور کې دوه کتغه او دغه عباران څوک موږ ته غوښه رالیږي څوک وریځې رالیږي څوک لوبیا رالیږي څوک ډوډۍ دا خلک څومره قرباني ورکوي ګوره خبرې نو دوی چې دغه رقم موږ او تاسو به دغه اسباب استعمالو خو دې سره سره بالاخره قرباني ته تیارېږو صحیح قرباني لپاره بس ته دا کوم ملایان چې غړي ناست دي هغوی د نور پوه شي خدای ته وګورئ تاسو به زموږ ملګري سئ تاسو زموږ مشران موږ تاسو خادمان څومره علما دي مفتیان دي قاریان دي دا رقم نور علما دي مشایخ دي محققین دي دوی موږ مشران دوی څه شي موږ ورته مشري نه غواړو مشري په لغته ووهه نبي ابو ذر غفاري ته وصیت کوي امام مسلم حدیث راوړی ده نبی علیه السلام ابا ذر یا ابا ذر ای ابو ذر مشري به نه کوې ابو ذر غفاري بیا مشري نه کوله مشري کې غټ خطرناکې مسلې دي ګوره خبرې هر څوک د مشري اهل هم نه ده موږ ورته کمزور یو موږ نه پوهېږو علم استعداد هم کم ده مثال تجربه هم کمه ده مثال پیسې را سره کمې دي مثال ملګري را سره کم دي مثال بل شی را سره کم ده خو تاسو را مخکې شئ ای مالدارو ای کروڑپتیانو په لکاو لکاو ډالر لرئ په لکاو لکاو افغانۍ لرئ په لکاو لکاو کلدارې او دا اجناس سرمایه لرئ تاسو مالدار را مخکې شئ صحیح ده چې کوم دین په اتفاق د امت سره په کوم هغه دین چې کوم کې اتفاق ده ټول دین پکې ټول امت په اتفاق ده هغه دین بس موږ به درته بیانو له خیره او عملي کوو به له خیره صحیح ده یا تاسو موږ ته بیانوي موږ یې اورو صحیح ده نو موږ ورته تعصب ونشته موږ کې شی نشته تعصب موږ کې نشته موږ تعصب نه خالي یو موږ سب دغه مقصد ده چې د الله کتاب حاکم سي قرآن حاکم سي او دغسې مجاهدین د امیر صاحب دغسې ملګري موږ نور هم اضافه شي او د الله دین لپاره خدمت وکړو ګوره قسم په الله چې ګو چې موږ او تاسو د الله دین لپاره خدمت ونه کړو الله تعالی قرآن کې فرمایي یا سورة المائده کې راځي الله تعالی فرمایي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الله فرمای چې اے مسلمانانو اے عربو اے شام والو اے مصر والو اے ایران والو اے پاکستان والو او اے افغانانو الله فرمای چې هر څوک په تاسو کې دین نه واوښت او جهاد پرې خود حقیقي دین پرې خود الله فرمای فسوف يأتي الله بقوم الله به یو بل قوم راوړي يحبهم اے الله به دوی سره محبت کوي يحبهم الله به دوی سره ويحبونه او دوی به د الله تعالی سره محبت کوي یعنی الله به دوی مجاهدینو سره محبت کوي او دغه مجاهدین به د الله سره محبت کوي ويقاتلون في سبيل الله او دوی به د الله په لاره کې جنګيږي ولا يخافون لومة لائم د ملامتګر د ملامتیا نه ډارېږي که څوک ورته وایي ولا تا تیزه خبر وکړه لږ ګزاره پکار ده او داسې حالات ښه نه دي ورته شکل دی ورکه ورته رزیله په دې خبره بې غیرته خپل خو در کې غیرت نشته ورته هلته فلسطین کې څه حالت روان دي اسلام ته وګوره قرآن په ځمکه سوډن کې د الله کتاب سوځي د پیغمبر شان کې ګستاخي کېږي ته خو جواب ورنه کړې چې موږ جواب ورکړو موږ ته هم دا خبرې کوې موږ سره هم ورته فدایان دي موږ سره مجاهدین دي الحمدلله موږ ورته نور تیار یو ختمه خبر سبيلنا سبيلنا نن مې ډکه دا خبر معلومه خصوصا د خاصت زړه بلاس سپکوم باندې چې ډېرې چغې ووم د الله دین لپاره او چې الله په د خپل دین نور غالب کړي او الله ته ښې دعاګانې وکړو چې الله د خپل دین نور غالب کړي الله عربو بې غیرتي وکړه خصفا بې غیرتي وکړه پاکستان سره ایټم دم بې غیرتي وکړه موږ افغانانو بې غیرتي کړې ده ملایانو بې غیرتي کړې ده کاریانو م وکړه عوامو م وکړه مالدارانو م کړې ده ښځو م وکړه ټولو ځوانانو هېڅ غیرتي نه ده نن سبا خبرې ټول مسلمانان سبا ذلیل دي ولې ذلیل دي ځکه د الله د دین بې عزتي کېږي خبرې دا قاعده تاسو ما ویلې وه که نه چې کله د قرآن یا د نبي اعظم په شان کې ګستاخي کېږي نو دې سره انتقام اخیستل شی دي فرض مونځ هم اول فرض دا دي ګوره خبرې د پیغمبر ګستاخي سره عام کېږي په سوډن کې به ویډیوګانې جوړېږي هېڅوک یې پوښتنې وانه نشته یو باچا راونه لګي د ایران یا د پاکستان یا د عربو چې پوښتنه یې کړې ول څه خبر ده
موږ واسو نور رسېږي ته خو الله به ورسې ان شاء الله دا درته هم ګوره دا بعید مه ګڼئ یو موسی علیه الصلاة والسلام ګوره خبرې دغه موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون مقابلې ته چاته ودرېده او الله پاک چاته شکست ورکړ ابراهیم علیه السلام یو درویش ملنګ انسان خلیل الله ابراهیم علیه الصلاة والسلام د نمرود مقابلې ته راووت د نمرود باچۍ په ټوله دنیا ده ګوره په ټوله دنیا چې باچۍ کوي نمرود کوي د بخت نصر د نوم ده نو د په ټوله دنیا باچۍ ابراهیم علیه السلام ورته ویلې چې د الله دین منم تا خدای نه منم ورک شه ته څه شی او د خدای دعوه کوي انسان بچ شي د خدای دعوه بچ شي انسان د څه شي سترګې سره کم ګن جوړي خوله یې دا رقم دغه غاښونه څه خل دي غوږونه یې څه ګن جوړي خېټه کوسلا بیخي ګن ګن پروت ده دا د انسان اصلیت ته ګوره انسان چې پاکیږي انسان چې مرتبې ته رسیږي نو په چی باندې رسیږي په قرآن باندې په اسلام باندې په دعوت تبلیغ باندې په درس تدریس باندې او په جهاد باندې الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي ګوره او قسم په الله چې امین ثم امین چې الله موږ تاسو توفیق راکړي امام غزالی رحمه الله فرمایي چې انسان دا طاقت نه لري چې سترګې بندې کړي او خلاصې کړي دا طاقت ګوره انسان نه لري سو دا طاقت نه لري انسان ګوره دا طاقت نه لري خو دا الله پاک چې انسان ته توفیق ورکوي بیا لکه سورة بقره کې ان شاء الله موږ ته به راسي که نه ډېر وارې وړکۍ ډلې په وړکۍ ډله باندې الله غټه ډله ماته کړي لکه داود علیه السلام راولګېده وقتل داود جالوته داود علیه السلام راولګېده او جالوت نه سر کټ کړ چې په تیږې کله وشته واقع به یې ذکر کوم درته ان شاء الله تاسو مې ذکر کړی دی وخت کې که نه که بعض ځینې بیا ذکر کوم ان شاء الله نو داود علیه السلام اوس خامکی ځوان او جالوت په وسپنه کې سنبال او رمباړې وهلې میدان ته راووته چې څوک ما سره مقابله وکړي داود علیه السلام ته چې زه نو جالوت داود علیه السلام پورې وخندل وایي دغه د ما مقابله دغه د امارت خل طالبان د بل خلکو خاندل که نه خاندل چې مړه دا په غرو کې اوسېږي او دا داسې دي او دا هسې دي همدغه ته ګوره الله څومره غټه فتح ورکړه ګوره الله کومې مرتبې ته ګوره ورسول دا خلک ګوره اوس خلاصې خبرې موږ د ټول درس دا وه عزتمندو چې اوس موږ او تاسو راولګېږو ای عزتمندو ای افغانانو ای علما کرامو ای زموږ مشرانو ای زموږ د سر تاجانو علما ویل او ای مشرانو او ای زموږ چې کومه خویندې دي ګوره صرف دغه موږ تاسو نه درخواست او غوښتنه ده چې انشاءالله د الله دین انشاءالله کوم وروسته د الله دین به څنګه ځان کې راولو او د الله دین څنګه عزتمند کړو قرآن څنګه حاکم سي او مسلمانان چې حلالېږي لکه د چرګا ولا که چرګان هم داسې حلالېږي 40,000 چرګان چا اوس په هغه کې تاسو کتلي دي چې بیا ریکارډینګ تر سوی دغه په شام کې دا حالت روان دي په بوسنیا کې دا رقم دي په وګوره په سومالیا کې دا رقم حالت روان دي په هر ځای کې اسلام سره ظلم روان ده موږ زیږی دې ظلمونو نه تنګ راغلي والله ګواه ده دا ظلمونه چې ګورو چې قرآن سره کېږي چې اسلام سره کېږي چې مدارسو سره کېده چې مجاهدینو سره کېږي کیوبا جیل چاته جوړ کړی ده کیوبا جیل هغه چاته نو جوړ کړی چا به چې قاتلو د باګرام جیل چا لپاره جوړ کړی تاسو ماته غلو لپاره جوړ کړی د قاتل لپاره جوړ کړی زانی لپاره جوړ کړی لوتی لپاره جوړ کړی هغه ملنګان فقیران غربا خلک چې نه د سر د پټېدو جیو نه خپلوانو نه دوستانو طرف ورکو غریبانو نه هغه خړ خړ دی ورانیول او دی بیا دا ګوره دا څومره ګوره ملا برادر تاسو د عبدالسلام ضعیف واقعه واورئ تاسو به حیران شئ نو استاد یاسر غریب ته وګوره نو دې پورې مې خبره ته کوله عزتمندو چې موږ او تاسو الحمدلله افغانان ډېر غیرتي خلک دي دوی همیشه غیرت کړی ده او الله پاک دوی ته ګوره عزت هم ورکړی ده دا چې دومره غټه فتح راغله چې امریکا الله ذلیله کړه چې امریکا او نیټو الله وشرموله دا صرف او صرف د اسلام برکت شي برکت او ای افغانانو تاسو غیرتو د سپین ږیرو غیرتو د ځوانانو غیرتو د پیغلو غیرتو ګوره اوس دې نه بعد نور غیرت پکار ده مخکې 50,000 شپېته امارت والا مخلصین مجاهدانو اوس دې نه بعد ټول قوم به درېږو له خیره د مورګانو غیرتو چې ښه تربیه یې راکړې سبحان الله نو دا رقم د افغانانو مورګانو زه په کله کې د امیر دا خبر چې وکړه پوه شئ د مورګانو الحمدلله زموږ او تاسو ښایسته تربیه یې کړې ده چې موږ د الله دین لپاره فدایان سو او د الله دین آینده کې و دې نه بعد هم ویاړ د مور دی ویاړ الحمدلله د مور ده فدایي او د استشهادي د فدایي او د استشهادي الحمدلله نو موږ او تاسو باید راولګېږو دغه رقم دې نه بعد ځوانان هم تیار شو علما هم تیار شو طلبا هم تیار شو ټول دغسې منګول یې ولګوي بل سره مضبوط د الله په دین باندې او بیا له خلک قرباني تیار شو او که دا ونه کړو ګورئ والله کم خیر ګوره موږ به یا مړو یا به ژوندي وګوره خبرې دا ځای دې نه ښیي ګوره ښه چې
چې تاسو خیر نشته ګوره کوم انسان چې د الله دین پرې خو د الله دین باندې غیرت ونه کړ دا انسان بیا الله پرېږدي څوک یې پرېږدي او کوم انسان چې د الله په دین باندې غیرت وکړ د الله دین ته رامخکې څه دته به الله داسې ملګري ورکړي خبرې چې هغه به داسې خلک الله تعالی فرمایي ولا یخافون لومة لائم دی چا په نه به د امریکا پروا ورځي او نه به د بوش دا نیټو به ورته ښکاري لکه هغه ګټر کې چې ګن پورتي ګټر هم کتره ده ګټر کې چونجي والله بله دا نیټو او دا چین او دا هندوان دا رقم خلک دي ګوره خبرې الله دې موږ تاسو توفیق راکړي درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله مولا سمو ویلې سمو اورېدې یا الله زموږ سیرت او صورت کې راولې یا الله یا الله مولا موږ نه حقیقي مجاهدین جوړ کړې یا الله یا الله مولا موږ ډېر کمزوري یو یا الله پیسې را سره نسته اسباب را سره نسته خوراکونه را سره نسته ملګري را سره کم دي وسله را سره نسته یا الله ایټم را سره نسته یا الله مولا خو ته موږ ته دومره پاور راکړې یا الله چې موږ د اسلام په ټولو دنیا باندې غالب کړو یا الله او د یهودو مقابله وکړو یا الله مولا او د امام مهدي لپاره چې کومه ډله په خراسان کې جوړه یا الله موږ په بنیاد کې استعمال کړو یا الله موږ د هغې لپاره مصدر وګرځه یا الله مولا موږ د امام مهدي لپاره سرچینه وګرځه یا الله مولا داسې چینه موږ جوړ کړو یا الله مولا چې موږ د اوبو ان مسجد اقصی ته ورسېږو یا الله مولا او مسجد اقصی یا الله مولا د مجاهدینو په لاس فتح کړي یا الله مولا او یهود وشرمه یا الله مولا خاص کر شیطان اکبر امریکا ذلیله کړي یا الله مولا څنګه چې په افغانستان کې ذلیله کړه یا الله او دوی فکری جنگ شروع کړی یا الله مولا نیټ ډېر کړی دا او دسیسې او موسسې ډېرې کړې دا ټولې ختمې کړي یا الله مولا یا الله مولا دا نیټ چې کومه فحاشي او بېحیایي دا ختمه کړي یا الله مولا زموږ ځوانان جهاد ته تیار کړي یا الله مولا زموږ پیغلې تیار کړي یا الله مولا زموږ علما تیار کړي یا الله مولا زموږ عوام تیار کړي یا الله مولا څومره خلک مریضان دي یا الله مونږ دعاګانې غوښتي یا الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي یا الله څومره خلک دي قرضدار دي یا الله مولا قرضونه اخلاص کې سره زمونږ نه یا الله مولا هر هغه څوک یا الله چې هر چیرته یا الله چې اسلام جنډې په لاس کې نیولي ته حافظ او ناصر شي یا الله مولا او یا الله اسلام غالب کې یا الله مولا موږ ډېر کمزوري یا الله زموږ خولې وړه کې دي یا الله زموږ علوم وړه کې دي یا الله زموږ استعداد وړه کې دي یا الله مولا خو ستا دین ډېر قوي دی یا الله مولا دغه د دین د قوت له وجې دا دین حاکم کړه یا الله مولا حدودات جاري کړه یا الله مولا همیشه هم دغه الفاظ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بدری بدری سر لشکر زنده‌باد بدری بدری سر لشکر زنده‌باد زمان خوب خوب پیغمبر زنده‌باد بدری بدری سر لشکر زنده‌باد زمان خوب خوب پیغمبر زنده‌باد موږ چې په غزا کې د پیغمبر علیه صلوات والسلام په شان ته قومندان لرو ماته نه خورو ماتې نه خورو کامیابیږو انشاءالله اقصی به نیسو انشاءالله عمر کې برکت واچوه ماشاءالله